سره او زرغونه. وی نوی دوی کوچنی مضرې مکارې چلاکې باکتریاوې وې. یوه یې سره او بله یې زرغونه نومېدلې. هرې ورځ به یې پر دې فکر کاوه چې د انسانانو ګېډې یا نسته به لار څرنګه پیدا کوي. د ماشومانو پر لاسونو به یې خېزونه وهل. د خځلو پر ډبو به ګرځېدې. د اوبو د سطل پر ژۍ به روانې وې. پر قابونو به یې چکرونه وهل. فرش خو یې بیخي دایمي کور و. لنډه دا چې هیڅ ځای له دوی نه و پاته. خو تر ټولو لوی ارمان یې دا و چې د انسانانو تر خولې ځانونه ورسوي. یوه ورځ سرې زرغونې ته وویل: زموږ په شان باکتریاوې کله کله د دروازو پر لاستو پر برستونو څو میاشتې د همدې لوی سفر په نیت ژوند کوي. تر ټولو ښه ځای زموږ لپاره د انسانانو ناست دی. هلته تیار چمتو سوي میده سوي خواړه شته. ځای تود دی. خپلې میلې به کوو. شمېر به مو هم د سترګو په رپ کې میلیونونو ته ورسېږي. هلته به څنګه ځو؟ زه پوهېږم. پر میدان په غورځېدلې کلچه کې به پټې سو. انسانان خو مو په سترګو نه ویني ځکه موږ وړې یو. بې عقلې د دې کور ماشوم هلک پر مځکه لوېدلې کلچه نه خوري. پوه سوم. په زردکه کې به پټې سو. د ماشوم مور زردکه مینځي بیا یې ماشوم ته ورکوي. پوه سوم. د کیلې پوستکی عقل دې بیا پښو ته ولاړی. کیله خو د پوستکي سره نه خوړل کېږي. پیدا مې کوي د ماشوم جوشک. تر دې نور ښه ځای نسته. ژر پر نښتلی هم سو. اول خو یې مور د شیدو جوشک مینځي او بل دا چې دلته بیا ماشوم له کومه سو. پیدا مې کړ موبایل ته به وخېږو. توبه، هیڅ په خبره نه پوهېږي. وایم دوی تر ډوډۍ وړاندې لاسونه مینځي. که ته غواړې د صابون سره یو ځای په اوبو کې ډوبه سې، ځان تباه کړې، ورځه. او پیدا مې کوي. کوم ځای؟ نوکان؟ هو، نوکان یادوم. د هوښیارې مېرمنې زوی خپل نوکان په غاښونو پرې کوي. عادت یې دی. لومړی به زه د هلک توپ ته وخېږم. هلک به توپ په لاس کې ونیسي. زه به یې لاس ته وخېږم او له هغه ځایه به مې هلک په خپله خوښه خولې ته بوځي. هغه و چې لومړی سره باکتریا توپ ته وختله. پر توپ یې ځان ټینګ ونیوی. کله چې هلک توپ راپورته کړ نو سره ژر ژر نوکانو ته یې ورغله او هلته یې ځان پټ کړ. هلک غوښتل نوکان خولې ته یوسي چې د مور یې غږ سو: اتله، نوکان دې هم غټ دي او هم خیرن. دلته راسه چې در وایخم. تر کوچني کولو وروسته یې مور ورته وویل چې لاسونه به دې ټینګ مینځې. سرې او زرغونې پلان ناکامه سو. نو ګرانو ماشومانو، که غواړئ باکتریاوې خپلو ارمانونو ته ونه رسېږي نو خپل لاسونه پاک په صابون ومینځئ. نوکان مو اخلئ او تر اخیستو وروسته یو ځل بیا لاسونه پرېږدئ. چې هیر مو نسي، د نکلونو دغه چینل ستاسو لپاره دی. د خپلو همزولو سره یې خامخا شریک کړئ.